الرحمن الرحیم. نبی مدثر یما د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تېره ویډیو کې موږ تاسو د لسم ټولګي فزیک مضمون شلم لوست کې محدبې کروي هندارې زده کړلې. محدبې کروي هندارې مو وپېژندلې، د هغوی خصوصیات همدارنګه د تصویر حالتونه مو ټوله پکښې کې ولوستله. راځو زموږ ستاسو د نننۍ ویډیو درس دی د لسم ټولګي فزیک مضمون 21 لوست چې په دې لوست کې موږ تاسو د محدبو کروي هندارو عمومي فورمول زده کوو، همدارنګه د عمومي فورمول اړوند چې کوم مطالب دي او د دې اړوند چې کوم مثالونه دي په ټولو باندې به انشاءالله الرحمن کار وکړو. لومړی راځو د محدبو کروي هندارو د عمومي فورمول څخه را شروع کوو. د دې نه مخکې چې موږ تاسو د محدبو کروي هندارو عمومي فورمول را شروع کوو، د هغه نه مخکې د ځینو حروفو سره اشنا کېږو، ځینې حروف پیژنو، د هغوی استعمال ځای پیژنو، د هغه څخه وروسته د محدبو کروي هندارو عمومي فورمول ته ځو. لومړی موږ تاسو د محدبو کروي هندارو په فورمول کې د پی یو حروف یا هم یو توری لرو چې دا توری څه معنا لري. د پی لیټر یا توری چې دی دا عموما په محدبو کروي هندارو په عمومي فورمول کې دا د هندارې او همدارنګه د جسم ترمنځ فاصلې ته ویل کېږي. د هندارې او د چشي ترمنځ، د هندارې او همدارنګه د جسم ترمنځ چې کومه فاصله ده هغه عموما د فی په توري سره څه رقم کېږي راته ښودل کېږي. همدارنګه د کیو کوم توری یا هم دغه لیټر چې تاسو ویني دا عموما د هندارې او تصویر ترمنځ فاصله ده. د چشي د هندارې او همدارنګه تصویر ترمنځ چې کومه فاصله ده دا چې ده دا عموما موږ ته د کیو په توري سره څه رقم کېږي راته ښودل کېږي. او همدارنګه د اف کوم توری چې تاسو ویني دا عموما محراکي فاصله ده. کومه فاصله ده؟ محراکي فاصله. دا چې محراکي فاصله څه ده د تصویر او همدارنګه د هندارې ترمنځ فاصله چې ده، د جسم او د هندارې ترمنځ فاصله چې ده، دا ټوله ما تاسو ته درښولي دي. تېرو ویډیوګانو کې موږ تاسو دا ټوله زده کړي دي. همدارنګه د آر توری چې دی دا عموما د انحنا شعاع ده یا هم موږ دې ته د انحنا مرکز وایو. چورته وایو؟ د انحنا مرکز ورته وایي، یا دې ته ویلی سو چې د انحنا شعاع. کوم توپیر نه لري. دغه حروف چې دي دا عموما د محدبو کروي هندارو په عمومي فورمول کې د دې څخه استفاده کېږي. د دې نه مخکې چې موږ د محدبو کروي هندارو عمومي فورمول زده کړی وای، د هغه نه مخکې د دې حروفو زده کړه مهمه وه. نو دغه ټولو حروفو ته په کتو سره د محدبو کروي هندارو عمومي فورمول چې دی هغه په خپله یو پر پی جمع یو پر کیو مساوي کېږي په منفي یو پر اف سره. ولې منفي؟ ځکه په محدبو کروي هندارو کې عموما تصویر چې دی هغه مجازي دی، یعنې تصویر چې موږ ته جوړیږي هغه عموما مجازي تصویر وي. نو په دې خاطر دلته دغه محراق چې دی دا منفي دی. په هغه وخت کې چې موږ ته محراکي فاصله راکړې وي، چې راته راکړې وي محراکي فاصله یې راته راکړې وي، نو موږ تاسو عموما د دې فورمول څخه استفاده کوو. خو کله چې بیا موږ ته د انحنا شعاع راکړې وي، چې راکړې وي د انحنا شعاع یا هم آر راته راکړې وي، یعنې په کوم حالت کې چې په سوال کې موږ ته د اف اندازه راکړې وي نو موږ د دغه فورمول څخه استفاده کوو. او کله چې موږ ته څه شي راکړې وي، آر راکړې وي، د انحنا شعاع راکړې وي، بیا موږ د دویم فورمول څخه استفاده کوو چې دویم فورمول داسې دی چې یو پر پی جمع یو پر کیو مساوي کېږي په منفي دوه پر چشي سره پر آر سره. بیا په هغه وخت کې چې موږ ته د انحنا شعاع راکړې وي د دویم فورمول څخه څه شي کوو؟ استفاده کوو. همدارنګه محدبې کروي هندارې چې دی خپل ځان ته هم د غټ ښودنې فورمول لري، لکه څنګه چې مقارو کروي هندارو درلودلی، همدارنګه دوی هم خپل ځان ته د غټ ښودنې فورمول لري. معنا دا چې یو جسم تصویر چې کله په هنداره کې جوړیږي نو دغه تصویر څو چنده غټ جوړیږي. دغه د غټ ښودنې د فورمول په واسطه سره موږ د هغه مقدار رایستایسو چې د غټ ښودنې عمومي غټ ښودنه چې وه هغه عموما د ام په توري سره ښودل کېدله، او موږ داسې ویلي وه چې ام چې دی دا په خپله مساوي کېږي په ای زبر همدارنګه بی زبر تقسیم پر ای بی کوم چې مساوي دی د چشي سره، کوم چې مساوي دی د کیو پر پی سره، کوم چې مساوي دی د چشي سره د کیو پر پی سره. دلته په محدبو کروي هندارو کې دا کیو پر پی چې ده دا عموما مطلقه قیمت نیول کېږي. ولې؟ ځکه تصویر غټ ښودنه چې ده هغه منفي نشي راتللی، او دلته دغه کیو او همدارنګه پی چې ده دا ځینې وخت منفي راوځي، پی نه البته کیو دا ځینې وخت منفي راوځي. وخت چې دا منفي ځکه چې تصویر مجازي دی نو ځکه دا منفي راوځي، نو په دې خاطر موږ د دې چې نیسو مطلقه قیمت یې نیسو. نو د غټ ښودنې عمومي فورمول چې دی هغه په خپله داسې دی چې ام مساوي کېږي ای زبر
تقسیم پر A B مساوي کېږي په Q پر P سره. A زبر او B زبر چې دی دا عموما د تصویر اوږدوالی دی. دا څه شی دی؟ دا موږ ته په خپله د تصویر اوږدوالی راکوي، یعنې دې ته موږ د تصویر اوږدوالی وایو. او همدارنګه A B چې ده دا د جسم اوږدوالی دی. د څه اوږدوالی دی؟ د جسم اوږدوالی دی. یعنی د دې هغه ارتفاع ده چې دا عموما د A زبر چې دی دې ته ځینې ځایونو کې H زبر هم ویل کېږي، یعنی د ارتفاع زبر یا هایټ زبر، او همدارنګه A B چې دې ته H هم ویل کېږي. یعنی که چیرې تاسو د غږ ښودنې فورمول داسې ووینئ چې M مساوي کېږي په H زبر یې پر H سره، هم دا فورمول د مهذبو کروي هندارو د غږ ښودنې فورمول دی، هیڅ کوم توپیر نه سره لري. په دې ځای کې Q خو نو تاسو پیژنئ چې د هندارې او تصویر ترمنځ فاصله ده، او P پیژنئ چې د هندارې او د جسم ترمنځ فاصله ده. دا د محدبو کروي هندارو هغه دوه عمومي فورمولونه چې یو د محراقي فاصلې په شتون کې استعمالیږي او بل د انحناء د مرکز په شتون کې استعمالیږي. دا دوه پر R چې دي د دې څخه موږ کولی شو چې یو پر F هم لاسته راوړو. ولې؟ ځکه چې موږ تاسو ویلي دي چې 2F خپله بیرته مساوي دي د څه شي سره؟ د R سره. 2F که چیرې مساوي دي د R سره، نو کله چې تاسو د F قیمت لاسته راوړئ نو د مساوات دواړې خواوې د څه شي پر ضریب باندې تقسیموئ؟ د F پر ضریب باندې تقسیموئ. دا دوه به د دې دوو سره ولاړ سي، نو په نتیجه کې مو F چې دی دا په خپله مساوي کېږي په څه سره؟ R تقسیم پر 2 سره. د دې فورمول په واسطه سره تاسو په خپله هم کولی شئ چې د دې څخه څه لاسته راوړئ؟ F لاسته راوړئ، او کولی شئ چې خپله د دغه R څخه هم استفاده وکړئ. که چیرې تاسو F لاسته راوړئ او هم د R څخه استفاده کوله، هیڅ کوم مشکل نشته، د دواړو څخه تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ. راځو د محدبو کروي هندارو د عمومي فورمول باندې ځینې سوالونه حلوو. د دې سوالو د جملې څخه لومړی سوال دی، وایي یو شی د محدبې کروي هندارې څخه د 20 سانتي متره کې واقع وي او د هندارې محراقي فاصله 15 سانتي متره وي، نو د هندارې څخه د تصویر فاصله، د هندارې غټ ښودنه او د تصویر نوعیت پیدا کړئ. لومړی راځو دغه کوم معلومات چې موږ ته راکړي دي، کومه ډیټا چې موږ ته راکړې ده، لومړی راځم دغه ډیټا چې ده دا راسره لیکمه، دا راسره نوټومه. اول د محدبې کروي هندارې څخه د 20 سانتي متره فاصله کې یو شی واقع دی. معنا دا چې P چې ده یا هم د جسم او د هندارې ترمنځ فاصله چې ده دا 2 سانتي متره ده، دا 20 سانتي متره ده. همدارنګه محراقي فاصله چې ده هغه 15 سانتي متره ده، یعنې F چې دی دا خپله مساوي کېږي په 2 سانتي متره سره په 15 سانتي متره سره. F چې دی دا خپله مساوي کېږي په 2 سانتي متره سره په 15 سانتي متره سره. همدارنګه د هندارې څخه د تصویر فاصله پیدا کړئ. د هندارې څخه تصویر فاصله معنا ده چې Q باید لاسته راوړو چې Q نو اوس څومره ده، او همدارنګه د هندارې غټ ښودنه باید لاسته راوړو. صحیح دی چې اوس نو تصویر موږ ته څومره غټ معلومیږي د اصلي جسم، او د تصویر نوعیت پیدا کړو چې مجازي دی تصویر او همدارنګه که حقیقي دی. راځو د دې سوال له حل لپاره مو خپله ټوله ډیټا راسره واخیستله. د ډیټا څخه په استفادې سره سوال حلوو. د دې لپاره چې لومړی Q لاسته راوړو، نو د محدبو کروي هندارو عمومي فورمول راسره دی. دا چې موږ ته F په سوال کې راکړی دی، نو د لومړني فورمول څخه استفاده کوو چې 1 پر P جمع 1 پر Q مساوي کېږي په -1 پر څه سره؟ F سره. راځم دې فورمول ته خپله ډیټا وراچوم. دا مساوي کېږي 1 پر 20 سره، د P قیمت مو خپله 20 و، جمع 1 پر Q به پر خپل ځای ولیکو. ولې؟ ځکه چې Q راته معلومه نه ده. همدارنګه مساوي کېږي په -1 پر 15 سره. صحیح دی؟ دا و هغه زموږ ډیټا یا هم انفارمیشن. دغه څه وروسته راځو سوال ته ادامه ورکوو. سوال ته چې ادامه ورکوو نو دغه کوم نامعلوم پارت چې دی دا پر همدې ځای باندې پرېږدو. یعنې لیکم چې 1 پر Q دا پر دې ځای پرېږدم، دا مساوي کېږي دا 1 پر 20 چې دی دا د مساوات راسته طرف ته رااړوم. نو داسې به ولیکو چې -1 پر 15 دغه کوم کسر چې دی دا چې د مساوات هغه بل طرف ته واړو دا منفي کېږي. -1 پر څو به ولیکو؟ -1 پر 20 سره. همدارنګه دا مساوي کېږي. راځو د دې لپاره به یو مشترک مخرج ونیسو. مشترک مخرج د دې لپاره راځو 80 نیسو. څو ورته نیسو؟ 80 مشترک مخرج نیسو. ولې پر دواړو باندې د ویش وړ دی. دغه څه وروسته راځو 80 تقسیم پر 15 باندې 4 رسیږي. 4 ضرب 1 به خپله بیرته څو سي؟ هغه 4. دا چې په منفي کې ضربیږي نو دا به خپله بیرته څه سي؟ -4. همدارنګه 80 تقسیم پر 20 باندې 3 په یو کې دا یا هم هغه 3 او دا مساوي سي په خپله په څه سره؟ په -3 سره. دا مساوي کېږي. راځو -4 په -3 کې دا به مساوي سي په -4 سره په -0 سره.
منفي اوه تقسیم پر څو تقسیم پر شپېته. نو بالاخره داسې وایو چې یو پر کیو چې دی دا په خپله مساوي کیږي په څو سره؟ یو پر کیو په خپله مساوي کیږي په منفي اوه پر شپېته سره. صحیح دی؟ یعنی کیو مو مساوي سوله. د دې څخه چې موږ کیو لاسته راوړو نو د کیو قیمت چې لاسته راوړو د کیو د قیمت ته لاسته راوړلو لپاره داسې وایو چې طرف وسط کوو یې. همدارنګه کیو په اوه کې چې ضرب کو دا یې په خپله څو کیو په اوه کې ضرب کې دا یې خپله اوه کیو کیو چې په اوه کې ضرب کو دا یې څو دا یې اوه کیو. نو لیکو چې اوه کیو صحیح دی منفي علامه په نظر کې ورسره نیسو. اوه کیو مساوي کیږي یو چې په شپېتو کې ضرب کو دا یې په خپله څو دا یې هغه شپېته. دا چې زموږ د کیو قیمت پکار دی نو د مساوات دواړې خواوې به په د کیو پر قیمت باندې څپو کړو په کیو پر ضریب باندې به یې تقسیم کو. دا به هم پر اوه تقسیم کو او دا به هم پر اوه تقسیم کو. د دې څخه به دغه اوه چې دی دا به د دې اوه سره ختم سي او کیو به چې ده دا به په خپله مساوي سي په څو سره؟ په منفي شپېته پر اوه سره. منفي شپېته پر څو سره؟ پر اوه سره. نو کیو مو مساوي سو په منفي شپېته پر اوه. که چیرې تاسو همدغه قیمت استعمالوئ هم مشکل نشته او که شپېته راخلئ پر اوه تقسیموئ اشاري قیمت استعمالوئ هم کوم مشکل نشته. دواړه د سوال صحیح جوابونه دي. د هغه څخه وروسته راځو دویم ته. لکه څنګه چې تاسو ولیدله چې کیو چې دی هغه یو منفي قیمت په لاس رالی. کیو چې دی هغه څه په لاس رالی یو منفي قیمت په لاس رالی. نو د دې ځای څخه موږ داسې ویلی سو چې دا چې کیو منفي سو نو واضح خبره ده چې تصویر د هندارې شاته جوړیږي. وخت چې تصویر د هندارې شاته جوړ سو نو تصویر مجازي دی. تصویر سره کم دی مجازي دي. معنا دا چې موږ څخه چې غوښتي وه چې تاسو د تصویر نوعیت پیدا کړئ. دا خپله د څه شي جواب و؟ دغه لومړنی جواب چې دی دا د A جز جواب دی. همدارنګه د B جز جواب ته که چیرې موږ راسو B نه البته C ته که چیرې راسو یو وارې راځمه د C جواب تاسو ته لیکمه. د C جواب ته که چیرې راسو نو داسې ویلی سو چې د C جز جواب داسې ویلی سو چې دا چې کیو منفي په لاس راله نو د تصویر نوعیت چې دی تصویر په خپله مجازي دی. ولې؟ ځکه چې تصویر د هندارې شاته جوړیږي او د منعکسه وړانګو د منعکسه وړانګو د امتداد د قطو د نقطې څخه لاسته راځي. نو واضح خبره ده چې تصویر سره کم دی منفي دی. راځو د B جز جواب ته. په B کې راته وایي وایي تاسو د تصویر چې شي پیدا کړي د هندارې غټ ښودنه پیدا کړي. وخت چې موږ د هندارې غټ ښودنه پیدا کوو نو داسې ویلی سو چې ام چې دی دا په خپله مساوي کیږي. موږ ته یې د تصویر اوږدوالی او د جسم اوږدوالی نه دی راکړی نو موږ د پی او د کیو څخه استفاده کوو. داسې ویلی سو چې کیو تقسیم پر پی سره. دلته که چیرې موږ داسې مطلقه قیمت که چیرې موږ او تاسو راسو دې دواړه د دې څخه منفي په نظر کې ونیسو مطلقه مخ ته ولاړ سو نو واضح خبر ده چې بیرته مثبت قیمت په لاس راځي. ولې د هر عدد مطلقه مساوي کیږي د هغه عدد په مثبت سره. نو دلته راځو موږ تاسو د سره څخه د منفي صرف نظر کوو او مثبت په نظر کې نیسو. کیو راځم په داسې وایو چې کیو خپله مساوي کیږي په څو سره؟ د کیو پر ځای لیکم چې شپېته پر اوه سره. همدارنګه د پی پر ځای لیکمه چې شل. دا هر هغه عدد چې مخرج نه لري مخرج یې په خپله څو دی؟ یو دی. نو دا د دې څخه مساوي کیږي. راځو د سوال لپاره لیکو چې چیرې د دې هغه د دې سوال حل ته راسو نو دغه کسر الکسر دی. دغه لومړی البته د کسرونو تقسیم دی. د کسرونو تقسیم دی نو د دې لپاره راځم د لومړی کسر چې دی دا په خپل حالت لیکم چې شپېته پر اوه سره. همدارنګه تقسیم علامه چې دا په ضرب سره اړوو او دویم کسر چې دی هغه سرچپه کوو لیکم چې یو پر څو یو پر شل سره. د دې څخه دا مساوي کیږي. دلته به راسو موږ تاسو به د دواړه کسرونه به یو په بل کې څپو کړو یو د بل سره به یې اختصار کړو. د دواړه کسرونه به یو د بل سره څپو کړو اختصار یې کړو. راځو درې دوه دا یې څو درې دوه دا یې شپږ او یو دوه دا یې څو دا یې هم بیرته هغه دوه. صحیح دی؟ همدارنګه دا صفر چې دی دا به د دې صفر سره کم سي خلاص به سي. نو سوال مو داسې مساوي کیږي. د سوال جواب چې دا خپله مساوي سي درې پر اوه ضربي څه شي؟ ضربي یو پر یو. چې د دې څخه به دا لیکو چې دا مساوي کیږي. درې چې په یو کې ضرب کې دا یې بیرته څو دا یې هغه درې. اوه چې په یو کې ضرب کې دا یې بیرته څو دا یې هغه اوه. نو غټ ښودنه چې ده غټ ښودنه په خپله مساوي کیږي درې پر اوه سره. یعنې ام چې دی ام مو په خپله بیرته مساوي سو په څو سره؟ درې پر اوه سره.
دا مو شو د سوال جواب. یعنی دغه تصویر چې دی دا په هنداره کې 3 په 9 په اندازه سره کم معلومیږي غټ معلومیږي. د دې سوال جواب شو 3 پر 9. دا و د لومړي مثال هغه حل چې په لومړي مثال کې زموږ تاسو څخه څو شیان غوښتي وو چې د هغو له جملې څخه یو کیو و، کیو مو لاسته راوړي، ام و ام مو لاسته راوړي، او همدارنګه د تصویر نوعیت و د تصویر نوعیت مو لاسته راوړي، او همدارنګه پی موږ ته په سوال کې د مخکې څخه راکړې وه او اف هم په سوال کې د مخکې څخه راکړی وو. د کیو قیمت مو په لومړي قدم کې لاسته راوړي او همدارنګه په دویم قدم کې مو د هندارې غټ ښودنه لاسته راوړه. راځو د دې اړوند دویم مثال البته حلوو. دا مثال ګورو. په دې کې هم څه راته وایي؟ دې کې راته وایي لومړي سر کې وایي دویم مثال کې تاسو وګورئ وایي یو جسم چې 10 سانتي متره اوږدوالی لري د محدبې هندارې څخه د 12 سانتي متره په فاصله کې واقع دی. که چیرې د هندارې د انحنا شعاع 13 سانتي متره وي نو د تصویر فاصله، د تصویر اوږدوالی، د تصویر نوعیت او د جسم فاصله د تصویر څخه څه وکړئ لاسته یې راوړئ. یعنی په دې ځای کې زموږ تاسو څخه څه شی غوښتي دي؟ په دې ځای کې زموږ تاسو څخه څو شیان یې راکړي دي او څو نور یې څه غوښتي دي. لومړی یو جسم د 10 سانتي متره اوږدوالی لري. معنا دا چې ای بي چې ده څه شي ای بي چې کوم چې مساوي کېدي په اچ سره دا خپله مساوي کېږي په څو سره؟ په 10 سانتي متره سره. معنا جسم 10 سانتي متره اوږدوالی لري. د محدبې هندارې څخه 12 سانتي متره په فاصله سره واقع دی. دا جسم یادوي. نو پی مو مساوي کېږي په څو سره؟ پی مو په خپله مساوي کېږي په 12 سانتي متره سره. صحیح شو؟ همدارنګه د انحنا شعاع، د هندارې د انحنا شعاع یا آر چې دی دا په خپله مساوي کېږي په 48 سانتي متره سره. په څو سره؟ په 48 سانتي متره سره. البته 48 سانتي متره سره. صحیح دی؟ د تصویر اوږدوالی پیدا کړئ. د تصویر اوږدوالی چې موږ پیدا کوو یعنی ای زبر، بی زبر تاسو پیدا کړئ یا اچ زبر تاسو څه وکړئ پیدا کړئ. د تصویر نوعیت پیدا کړئ. تصویر نوعیت چې مجازي دی که اصلي دی. صحیح دی؟ همدارنګه د جسم فاصله د تصویر څخه پیدا کړئ. د جسم فاصله د چی څخه پیدا کړئ؟ د تصویر څخه پیدا کړئ. یعنی د جسم او د تصویر ترمنځ فاصله موږ پیدا کوو. د جسم او تصویر ترمنځ فاصلې دپاره موږ تاسو فورمول داسې ویلی وو چې پی منفي کیو مطلقه قیمت. دا تاسو څه وکړئ پیدا یې کړئ. راځو د دې ډیټا څخه په استفادې سره موږ سوال حلوو. د سوال له حل لپاره راځم. لومړی وایم چې کله چې موږ غواړو چې اچ یې راکړې وي، همدارنګه پی یې راکړې وي او آر یې راکړې وي، اچ زبر یې راڅخه غوښتي وي او د دې تر څنګ هغه زموږ څخه یې تصویر اوږدوالی او د تصویر نوعیت غوښتي وي. البته دلته د تصویر اوږدوالی هم راڅخه غوښتی دی. تصویر اوږدوالی په کوم توري سره ښیو؟ تصویر اوږدوالی چې دی هغه په ای زبر بی زبر سره ښیو. یس ښه. د دې لپاره راځو د عمومي فرمول څخه استفاده کوو. دا چې موږ ته د هندارې د انحنا شعاع راکړې ده نو د دویم فرمول څخه استفاده کوو. دویم فرمول په داسې شکل سره و چې یو پر پی جمع یو پر کیو دا مساوي کېږي په منفي 2 پر چی سره 2 پر آر سره. دا به مساوي سي. یو وار به موږ راسو د آر څخه به د اف قیمت لاسته راوړو. صحیح دی؟ د آر څخه به د چی قیمت لاسته راوړو؟ د اف. لکه څنګه چې ما مخکې هم درته ویله چې دا چې آر مساوي کېږي په 2 اف سره نو د اف قیمت چې کله موږ لاسته راوړو آر به تقسیم کو په خپله پر 2 سره. آر مو څو و؟ آر مو په خپله 48 تقسیم پر 2 به مساوي سي په څو سره؟ 48 تقسیم پر 2 به په خپله مساوي سي په 24 سره. په څو سره؟ په 24 سره. نو دلته راځو موږ د اف څخه استفاده کوو. نو د دې څخه داسې لیکلی سو چې اف چې دی دا په خپله مساوي کېږي په 24 سره. نو دې په ځای چې موږ د دې فورمول څخه استفاده وکړو کوم کې چې آر دی راځم د اف څخه استفاده کوم. دلته هم هیڅ مشکل نشته. که چېرې تاسو د آر قیمت وضع کوئ هم هیڅ مشکل نشته. خو د دې لپاره چې سوال راته لنډ سي نو موږ د چی څخه استفاده کوو؟ د اف څخه استفاده کوو. نو راځم داسې لیکم چې دا چې اف مې لاسته راوړي نو لیکم چې یو پر پی جمع یو پر کیو مساوي کېږي په منفي یو پر چی سره منفي یو پر اف سره. د دې څخه داسې لیکو چې دا مساوي کېږي. راځو د ټولو پر ځای خپل قیمتونه وراچوو. د پی پر ځای به 12 ورواچوو. یو پر 12 جمع کیو راته معلوم نه دی. یو پر کیو مساوي کېږي په منفي یو پر څو سره؟ منفي یو پر 24 سره. صحیح دی؟ دا به مساوي سي. یو پر کیو به پر خپل ځای باندې پرېږدو. یعنې یو به لیکو چې یو پر کیو مو مساوي کېږي. همدارنګه یو پر کیو مساوي کېږي په څه سره؟ منفي یو پر
څلرویشت سره او منفي او 1 پر 12 چې د مساوات دا بل طرف ته راواړو دا به هم څو سي دا به هم منفي سي منفي 1 پر څو سره منفي 1 پر 12 سره د دې څخه دا ټوله مساوي کیږي راځم د چیش قیمت لاسته راوړم موږ غواړو چې د کیو قیمت لاسته راوړو نو د کیو قیمت چې لاسته راوړو د هغه لپاره به یووالی راسو دوی ته به څه شي ونیسو دوی ته به یو مشترک مخرج ونیسو چې ورته ونیسو مشترک مخرج راځم مشترک مخرج 24 ورته نیسم مشترک مخرج واضح خبره 24 ورته ونیسو پر دواړو باندې ویشل کیږي مشترک مخرج به 24 ونیسو بیا راسو 24 تقسیم پر 24 دا یو ضرب یو به خپل سوسي منفي یو صحیح دي همدارنګه 24 تقسیم پر 12 دا 2 ضرب یو د خپل سو منفي 2 دا به مساوي سي صحیح شو د دې څخه به راسو منفي 1 په منفي 2 کې دا سو دا په خپل منفي 3 پر سو باندې منفي 3 پر 24 باندې نو داسې لیکو چې دا به په خپل مساوي سي په څو سره یو درې دا سو دا هغه درې اته درې دا سو اته درې دا هم 24 نو دا مساوي کیږي په څو سره دا مساوي کیږي په نو 1 پر کیو چې دی دا په خپل مساوي کیږي په چی سره په 1 پر 8 سره او په خپل مساوي سي په څو سره 1 پر 8 سره د دې څخه موږ تاسو مخکې هم داسې ویلي دي کله چې صورتونه سره مساوي نو مخرجونه هم په خپل منځ کې سره کم دي سره مساوي دي د کسرونو د قوانینو پر اساس باندې نو دا چې صورتونه مساوي دي مخرجونه خپل مساوي کیږي کیو مساوي کیږي په څو سره په منفي 8 سانتي متر کیو مو لاسته راوړي کیو مو مساوي کیږي په څو سره په منفي 8 سانتي متر سره دا چې کیو مو لاسته راوړي د کیو د لاسته راوړلو څخه وروسته دا چې کیو ته ګورو کیو مو منفي دی نو د تصویر نوعیت چې دی هغه هم سره کم شو تصویر نوعیت تصویر هم مجازي شو صحیح دی تصویر هم سره کم شو مجازي شو د بي جز جواب مو لاسته راوړي چې تصویر سره کم دی مجازي دی دغه څخه وروسته راځو موږ ا زبر بي زبر پیدا کوو چې ا زبر بي زبر یا هم د تصویر اوږدوالی څومره دی نو راځم داسې د غټ ښودنې عمومي فرمول لیکم چې ام مساوي کیږي په ا زبر همدارنګه ا زبر بي زبر تقسیم پر ا بي کوم چې مساوي دی د کیو یې پر چی سره کیو یې پر پی سره د دې څخه راځو د ټولو قیمتونه پر خپل ځای لیکو دا به مساوي سي راځم د ا زبر بي زبر پر خپل ځای لیکم ا زبر بي زبر پر خپل ځای لیکو د ا بي پر ځای خپل قیمت راچو چې هغه 2 سانتي متر دی 10 سانتي متر دی دا به مساوي سي په 100 سره دا به مساوي سي په د کیو پر ځای باندې خپل قیمت راچوم د کیو قیمت مو 100 اته د چې مطلقه قیمت بیرته په اخر کې په نظر کې نیسو نو ځکه یې منفي علامه صرف نظر کوم همدارنګه د پی قیمت چې مو هغه 112 د دې څخه به داسې لیکو چې دا په خپل مساوي کیږي په 100 سره دا به مساوي سي راځم یو وار به دې دواړه سره اختصار کو دې دواړه به پر 100 باندې اختصار کو پر 4 باندې دا هم 208 او همدارنګه 312 نو دا به مساوي سي په چی سره دا به مساوي سي ا زبر همدارنګه بي زبر تقسیم پر څه باندې تقسیم پر 10 سانتي متر کوم چې مساوي کیږي د 2 پر 100 سره 2 پر 3 سره دلته براسو طرف وسط به وکړو طرف وسط څخه ا زبر بي زبر ضرب 3 دا خپل څه شي ا زبر بي زبر 3 ا زبر بي زبر بس همدارنګه لاس په 2 کې دا خپل مساوي سي په 100 سره په 10 سره نه دا خپل مساوي کیږي په 10 سره 10 سانتي متر سره د دې څخه به داسې ولیکو چې دا چې زموږ د چش قیمت په کار دی د ا زبر بي زبر نو د مساوات دواړي خواوې به پر 3 باندې سپو کړو تقسیم وکړو صحیح دی یعنی د ا زبر بي زبر پر ضریب باندې به تقسیم کو دا 3 به د درو سره خلاص سي او ا زبر بي زبر په خپل مساوي سي په 100 سره ا زبر بي زبر په خپل مساوي سي په 10 سانتي متر تقسیم پر 100 سره تقسیم پر 3 سره اوس نو تاسو داسې هم ویلی سئ چې د تصویر اوږدوالی چې دی هغه 10 پر 3 دی دا هم زموږ او ستاسو د سوال جواب کیدای سي او که چیرې تاسو اشاري قیمت غواړئ معنا دا چې 10 راخلي پر 3 تقسیموئ هم کوم جواب چې تاسو ته په لاس درځي هغه ستاسو ا زبر بي زبر دی یعنی د بي جز جواب مو څه شو د بي جز جواب مو 10 تقسیم پر 100 سره پر 3 سره یعنی د تصویر اوږدوالی مساوي 10 پر 3 سره دا د بي جز جواب راځو د اخري جز جواب ته اخري جز کې راته وایي تاسو د چی شي ترمنځ فاصله پیدا کړئ په دې باندې تاسو سره خلاص کړئ وایي د جسم فاصله د تصویر څخه پیدا کړئ د جسم فاصله د چی څخه پیدا کړئ د تصویر څخه یعنی په دې ځای کې چې موږ او تاسو داسې شیدو دا د هندارې او د جسم ترمنځ فاصله سوه او دا چې شو دا کیو نو راځو د پی منفي کیو مطلقه قیمت پیدا کوو معنا دا چې د چی شي ترمنځ
د تصویر دا تصویر سو صحیح دی دا مو چی شو دا مو تصویر سو او د جسم ترمنځ چې کومه فاصله ده دا په محدبو کروي هندارې کې پیدا کوو. ګورئ دغه فورمول موږ د مقررو لپاره ویلي خو دا د محدبو لپاره هم چې شي کوي صدق کوي. راځو د پی قیمت لیکم د پی قیمت همدارنګه چې د کیو قیمت لیکم او دې سره څه کوم دې سره منفي کوو. د پی قیمت چې مو دی هغه په خپل 12 دی 12 منفي د کیو قیمت چې مو دی هغه منفي 8 دی دا هم منفي سو 8 دا به مساوي شي مطلقه قیمت البته منفي په منفي کې دا مثبت 12 جمع څو 8 دا به مساوي شي 12 جمع 8 دا به مساوي شي په خپل په څو سره په 6 سره. دا سوال چې د تصویر او د جسم ترمنځ کومه فاصله چې ده هغه 2 سانتي متره ده 6 سانتي متره ده. دا په محدبو کروي هندارو کې د جسم او تصویر ترمنځ فاصله همدارنګه تاسو کولی شئ چې د دغه فورمولونو په واسطه سره په محدبو کروي هندارو کې هغه کوم سوالونه چې دي ټوله په دې کې حل کړي. دا اوس موږ تاسو ته د نننۍ ویډیو درس چې د محدبو کروي هندارو د عمومي فورمول تر عنوان لاندې و د عمومي فورمول د مطلب په پوهېدلو سره موږ تاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.